کچری ستاسو د ماشومانو په مخ باندې د پوزې او د خولې سره نږدې دغه شان دانې راشي لکه څنګه تاسو ته په تصویر کې لیدی شي. او دا دانې چې کله هم راځي نو اول داسې وي چې دا ډېرې زیاتې ورکوټې وي او په سپین رنګ کې وي، خو کله هم چې دا لږې غټې شي نو داسې رنګ اختیار کړي لکه څنګه ګبین، او د هغې نه بعد چې بیا لږې نورې هم راسترې شي نو دا بیا سور یا ګلابي شانتې رنګ اختیار کړي، او کله هم چې دا سورې شي یا د دې نه چې کمې اوبه ځي نو هغه په سپین رنګ کې وي، او دا دانې په مزه مزه خورېږي او د ماشوم ټول مخ هم ګیرولی شي. نو دا د څرمنې یو بیماري ده چې دې ته امپیټیګو ویلی شي، او دا د ماشومانو سره سره غټو ته هم کیدی شي، خو زیاتر د هغو ماشومانو ته زیاته کیږي د چا عمر چې د 5 کالو نه کم وي، او دا چې کیږي نو دا د جراثیمو د وجې کیږي چې هغې ته موږ په میډیکل کې بیکټیریا وایو، او کله هم چې دا ماشوم یې غټ انسان ته وشي نو دا د یو څرمنې نه بلې څرمنې ته هم تللی شي، که چېرې د هغه څرمن ورسره ټچ وله نو کله هم چې دا دانې په ماشوم باندې راشي نو تاسو به د هغه د صفایي خیال ساتئ، او دې دپاره ډاکټر ملهم هم ورکوي، هغه ملهم کوم چې انټي بیکټیریل وي، دې دپاره اورل یعنې د خولې والا میډیسن هم استعمالي کوم چې انټي بیکټیریل وي، او دا چې کله د امپیټیګو پرې محدوده وي نو بیا درد نه کوي، خو کله هم چې د دې نه سیویر طرف ته نوره مخکې لاړه شي نو دا بیا درد هم کوي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره یې خامخا شیر کړئ او دغه شان انفارمیشن دپاره ایډي در سره فالو کړئ. شکریه، الله حافظ.